نیازک خان چې یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کی او بل غل هغه وي چې منګې منتخب کو هم مو لوټ کی او هم مو ځان ته پسه لوټ کی حاجی خان ویمه درته یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کی او بل غل هغه وي چې منګې منتخب کو هم مو لوټ کی او هم مو ځان ته پسه لوټ کی چې یو څیز ګټي په بل کې به تاوان خوري او شهادت به څنګه حاصل کی چې مړ نشي شپیلي نه والی کېږي چې ساتوان خوري ښکاري چې ځواني لړه بوډا شومه نرم خوراک سخ را باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي او بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مینه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نری نری خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه ته چوتل نه یم چې بیا به وشم یو سړی دی چې ډېر زیات را باندې ګران و لا ژوندی دی خو زما دپاره مړ دی او د نظر د ګړنګونو نه مې پرېوت په څلور واړه مزه به راته پړ دی نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې ووی په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري دا موږ چې په تیارو کې ساتي دا یې مجبوري ده زمونږ واکداران د رڼاګانو نه یریږي او چې کله سپین سبا شي بیا به کم طرف ته تښتي د خپل کړي عمل د سزاګانو نه یریږي ژوند مو تیر شه زنده‌باد او مرداباد کې ژوند مو تیر شه زنده‌باد او مرداباد کې او ډیر برباد زمونږ په چغو زنده‌باد شو او موږ له هغسې برباده زندګي کړو نه آباد شو او نه امکان شته چې آباد شو د خبرو د غازیانو سره نظم د غرض د مجنونانو سره نظم چې زما سره په ځمکه باندې نه ځي د هوا د ټپوسانو سره نظم او چې په سر کې نشه د استبداد وي چې په سر کې نشه د استبداد وي د مغرور لعنتیانو سره نظم او د رڼا ملګري ګورم ملګرو د رڼا لاروي ګورم ملګرو د تیارو د رهزنانو سره نظم او نشته څوک چې د قام غم را سره وخوري نشته څوک چې د قام غم را سره وخوري د حلوا د مینانو سره نظم او چې وګړي راله هیڅ به هیڅ وجني نشته څوک چې د قام غم را سره وخوري د حلوا د مینانو سره نظم او چې وګړي راله هیڅ به هیڅ وجني د ولس د قاتلانو سره نظم او چې خیال زما د خیال متصادم وي د تضاد د خاوندانو سره نظم او سیراج خپل پوزي کې وږی تږی خوښ یم د میلې د دلالانو سره نظم ډېره مننه زما شعرونه د ولس د محرومو قصه ده او د دې لمبه لمبه حالاتو د لمبو قصه ده مننه او د کم مین د بېوسۍ په داستان وجاړمه په غم لړلې د آدم او د دروخو قصه ده او ما د قلم په څوکه جبر د جابر غندلی او ما بیان کړي د خوارانو د خلګو قصه ده او سیراج پریخي د سرو شونډو سرو لبانو قصې سیراج پریخي د سرو شونډو سرو لبانو قصې د ولګو تندو دا قصه ده اورېدو قصه ده مننه جي او بله قصه ده چې د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې او مو نه کړي اتفاق طرف ته هڅې او په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی
کده خیډه ډیل ولې او کده کسه